Masiti manan cuy sokam ni. Basta kayo umumi daw da pinsak yan didi nuris sokam niste. Wala arang marsinusugti. होगी خود دمور نمسيات خوكي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू पनामा तरबिज़ जला खास और बहु के मेहरबान है तो प्रोग्राम पश्तो पॉइंट्स रसाब जहूब दरमल गया था रोमान सास पत्रों खिदमत के हाजिर खबरवाना दा हमेश पशान उलस खकड़ा दा वजीज लोर दीर तालाश बांडगई इलाका दा और बांडगई की उड़ के वो चम दे बागे चौर तो वही तासो पर सोशल मीडिया के तरीके कदर मनो साहिब सादा गुल उनकी पते मगरा के जो चौकीदार को मार्केट के شپږ وزر روپۍ ولا میاش ورکول هغه بخپل کور کم دو سامان کوم خوراک جو بخپل بچنګول پر راوړ ټوپک لگا بلا ولګي پتیر کې ځان په دنیا نه رخصت شو په باندې چاغه کو چې یاره د زواز چې ته ولې مونږ مرالو طبيعت هم ناساس غو بیا مونږ واسو کړرالو دا کاکاجي کوم وجیدل د ژوند جواکو دیرش کلنو او دا پیزل ورکې دی دا غسا یو کاکه ماشوم زویو هغه پاتې شو په حق ورسېدو موږ هم په خبر کړو رالو د دوی आवाज به تاسو نن دوجی تاسو کته شي دلته یو کمره غیدا او دا غسر دا کچ کچ ماشومان پاتې شوې دا تاسو کته شي دا تاسو د ګل بچی دي کم چې تاسو په سوشل میډیا وکړو د دې دنیا نه رخصت شو نو موږ ترالو ډیر درد یا درد تکلیف د دې आवाज والله خبرې بل شو کوله رضات په خپو شو دا غیر ور کله راځم او تاسو له سره وړه کوړه په چیرغه په تنبه باندې تاسو له سره وړه دا دا چولې ماستر. ای پښتي ولې جاړې ځه له سره وړه زار ताऊ दिया लगते बेटा प्यानी सर आवड़ा हाँ पंचप्पे से बेटा वे तो इतना लोग मारे सर आवड़ी नो समझ से सीधी बड़ी कोई जिम्मेवारी से हमारे उम्र तो इनसे मैं प्यान दे दग गई हूँ मेरो सो कम निष्ठा ना सिर्फ मैं ये उम्र तो تعالی دلته څوک رااله تاسو ته پوس پوښتنې لا دې کوړه او معلم دا تو کو به درې ورځو کې بابا خلاړ کنه شپږ وزر په تاسو لار سره وړه بیخینا تماشا ناسي او درته ویا چې کله باران شنو تاسو حالات بیا سي راساسي د باندې کمره یو ځای هم پکې نه موږ وای باران په موږ باندې پکوټه کې باران سوګو زار چې سموس کې غره لوګي موږ یې کوم یو کنه موږ درونه یو کنه ولې ته خپه کېږي وګوره آرام مرجنو سوګدي خوږي خود د مور نم زیات خوږي چې زبر وس کې د دوه غوې راوړلو وزیدي مانان چوي څوکم نیده بزرګه یو مور مې دا پنځه قیان دي نورې څوکم نشته
نور بس دغه تاکو دا سګې مرانو زما پلار په خوارو زارو را دغه نور مې څوکم پاتې نه شو دغه یو پلار و مور او پلار مړانه خدای واخیستو زموږ اوس نو هېڅوک نشته چې ستاسو څه امداد کېږي څه مرسته کېږي رانه قراله ډېره شکریه. اساسي راولېږي پیسې و چې کله باران وي باران دونه نه چې دننه څونه باران وي دوغ ما تاسو کېښودو او خدای شته ډېره زیاته ګرانه خدای په یو پښتون همداسې نه راوستی کوي چې یو غریب شي او بل کور هم داسې شي راساسي نو ډېره ګرانه شي پاپا خو دې لاړو دا اوس نن یې درېیمه ورځ ده بس خلکو دعا وکړه بس قصه ختمه دې ماشومانو څوک هم نشته بس زما به ټولو پښتنو ته ګزارش شي چې دوی سره تاسو ضرور ودرېږئ صحیح شو دې سره تاسو ضرور ودرېږئ دوی زه خبرې هم نشم کولی دوی خبرې هم نشي کولی دا اوس هم ډېره ښه وه چې په جړا جړا کې تاسو خپل فریاد کېښو او دا چې کوم دی دا یو زوی دی صرف واحد ما ته وګوره ستا څه نوم دی دار ما ته وګوره ستا څه نوم دی ستا څه نوم دی بلاله دا خبر نشي کولی بس د دې ککۍ نه شارټ کمنټ زخم ستا څه نوم دی حسینه پاپا څه شو تاله به څه ډېر راوړه ستا به څه به یې راوړه چې په تمبه به راغی ستا به خوښ ما ته ووایه که نه تاله به یې څه راوړه ستا به چې په تمبه به راننوتو ټاپیان دو خبر نشي کولی قدرمنو بس ته دو اواز تاسو زما کېښودو دا راځي په تالاش بانډګۍ کې په سکرین به تاسو نمبر ښکاري نو په دې تاسو فوري دو سره کانټیکټ کوئ صحیح شو د دونه خو پلار لاړو چې په تمبه به راغی څه به یې راوړه اوس هغه ابا نشته اوس هغه پاپا نشته چې په دو بیا خو غږ وکړو چې حسینه اوس هغه پاپا نشته زمونږ چې څونه پښتانه ګوري خپار ځای کې په سکرین به تاسو نمبر ښکاري دا زمونږ نه دی بس دا دې کورنۍ دی فیملی دی اوس تاسو فوري کانټیکټ کولی شئ دا یو امتحان دی او ازمایښت دی په دې کور راغی د رب د نظام نه زار شم دا به دو په نصیب کوو نو او تاسو ټول ته ګزارش دی چې د دوی کورنۍ زه تاسو ضرور درېږئ تالاش بانډګۍ ته راورسېده باغچي نوم یادوئ تاسو بیا هر سړی ښه چې هغه مخامخ کور یې ورشئ خپل تعاون ورسره وکړئ د دوی چې کوم پاپا و جي هغه لاړ خاورو ته دا ماشومان پاتې شو یاد ساتئ پښتنو چې دا ماشومان له خان بیګارونه لاړې نه شي د خان او پتیلو له لاړې نه شي راځئ چې موږ د دوی سره ودرېږو چې دوی تعلیم ترلاسه کړي که سبا له ماسټره شي د کور نغری به خو چلیږي که پنځه لوریانې یو بچنګې هغه ماشوم د کاکۍ دی زما چې څونه دیرولس دی او څونه موږ کتونکي ګوري جي په دې کورنۍ سره تاسو ضرور ودرېږئ دا کاکیان دې خبر نشي کولی او نن یې درېیمه ورځ ده نو تاسو دوی سره ودرېږئ د دوی چې کوم کورودان نو هم رئیس کې ده دا زموږ خبرې کولی نه شو نو بهرحال دې ماشومانو جړا ما تاسو ته کېښو او دا کاکیان دي دا زموږ بچي دي راځئ چې موږ په دوی باندې رحم وکړو بادشاه په موږ رحم وکړي
ځکه که یو وخت کې تاسو ته ما کېښودی ستاسو څه غوښتنې دي چې موږ هغه تاسو له ولس پوره کړي څه مطالبې هم دي څه کمی دی درته دا راته ووایه که نه بس چې ستاسو څه وس کېږي سم دغه کېږي نو هغه راله وکړه چې نور خلک ناجوړې پلار په منډه راکړی ویل چې زه ناجوړې به 3 ورځې مې وشو یو بسر مې درد څوک نشته چې ډاکټر نور هم هېڅ وس نه کېږي امي دې درته څه وایي امي هغه به راته څه ووایي خو وایي زموږ څه پیسې کم دي چې زه تا ډاکټر له ورځم زموږ څه خو 1 روپۍ هم نشته پاپا نه نو ډاکټر له به څوک بوځي پوه شوې چې پاپا نه ډاکټر له به څوک بوځي دا کاکیان بې عصري شو او بې کور هم دي بې عصري هم دي د کور حالات تاسو په خپله وم که ته قدرمنو نو دوی سره تاسو ضرور ودرېږئ صحیح ده په سکرین به تاسو نمبر ښکاري نو ستاسو سم وخت کې څه زکاتونه دولې تاسو فوري راوړئ دا ډېره ګرانه ده دا په موږ امتحان ده په ټولو پوښتنو یو امتحان دی ازمایښت دی نو تاسو لازمي ده دوی سره ودرېږئ دو ماشومان دي خبرې نشي کولی خو د یوې کاکۍ په ژړا ژړا کې تاسو ټولې ستونزې د دې کور کېښودې چې سم نشته به دې کور کې کاکاجي و نو په ور به راغی څه به یې راوړه په 6,000 روپو کې به دوی څه کول خو بس دا کور نه صرف د انګړ چاپېر کو د سپو نه صرف بچو سپي دې خوا نه رادانګې نور د دې کور حالات تاسو ته ما کیم ښودو زما ټول پوښتنو ته ګزارش دی ډېر خلک اوسې په دې دنیا کې دا 8 او دا 10 چت پرېږدئ د هغه پیسې دوله راوړئ د سر دا سوری خو هم برابر شي د سر دا سوری هم برابر شي دا کاکیان دي تاسو ته ما کېښوده خو د دې کور نه به زموږ تګ ویجي او په سکرین به تاسو نمبر ښکاري دا د دو دی دو سره تاسو فوري تعاون وکړئ خپل کور باته او رحمان له ورکړي اجازت تلوي الله په امان